ډیری ملګرو او دوستانو دا شکایت کړی دی چې موږ د عربی ژبې د بېشمېره الفاظو د رټې لګولو او د معنا یادولو سره دا محسوسوو چې اوس به موږ د قرآن کریم په معنا باندې پخپله پوهیږو او زموږ ذهن ته به د قرآن کریم ترجمه پخپله راځي. خو کله چې موږ په حقیقت کې یو آیات کریمه وایو نو د هغې مفهوم زموږ د پوهې څخه په مکمل طریقې باندې ولې بهر وي. آخر داسې کوم یو څیز دی چې د هغې د نه یادولو د وجې نه موږ د دومره مشکلاتو سره لاس او ګریوان یو. نو په نننۍ ویډیو کې به موږ د همدې سوال جواب او د دې حل به ستاسو مخې ته په مکمل طریقې سره وړاندې کړو. ګورئ د دې د ټولو نه لویه وجه د عربۍ ژبې د ګرامر هغه راز دی چې اکثر خلک هغې ته له سره توجه نه کوي. په عربۍ ژبه کې داسې ناشنا او حیرانونکي الفاظ پټ دي چې هغه په ظاهره خو د عام الفاظو په شان ښکاري، خو کله چې هغه په یوه جمله کې راشي نو بیا هغه د خپل مخکې او وروستو ټولو الفاظو مکمل کنټرول سنبالوي. د دې الفاظو څخه زما مراد افعال نه دي چې د هغو باره کې ټولو ته دا معلومات شته دی چې فعل خپل فاعل ته رفع او باقی منصوباتو وغیرو ته نسب ورکوي، او نه د دې الفاظو څخه زما مراد حروف عامله دي چې هغه هم اکثرو خلکو ته معلوم دي او حروف عامله په شمار یو څو دانی دي. که تاسو هغه یو دفعه یاد کړلو چې 19 حروف جاره دي، 6 حروف مشبه بالفعل دي، ما ولا مشابه بلیس 2 دي، لاین فی جنس 1 دی، 15 حروف ندا دي، 4 حروف ناصبه دي او 15 حروف جازمه دي. دې الفاظو لره خو یو ځل یادول کافي دي، لیکن په دې ویډیو کې چې زما اشاره کومو الفاظو طرف ته ده هغه بېشمېره الفاظ دي، خو د هغو ټول 8 قسمونه دي چې کوم یو لفظ ته زبر ورکوي، کوم یو ته زیر ورکوي او کوم یو ته پیش ورکوي او د مکمل جملې معنا او نقشه بدلوي. که تاسو ته دغه الفاظ معلوم نه وي نو تاسو بیا د ستړیا او کوشش باوجود کله هم د قرآن کریم په صحیح مطلب باندې پخپله نشي پوهېدلی. نن مونږ په دې ویډیو کې د قرآن کریم د یو آیات په ذریعې باندې د عربي ګرامر د همدې طاقتورو او د خاموشو کانټرولرو الفاظو ذهن نشین کوونکي یو. مونږ به وګورو چې دا الفاظ څنګه کار کوي. د دې لپاره کله چې بیا تاسو قرآن کریم کولاو کړئ نو تاسو ته فوراً معلومه شي چې کوم یو لفظ چیرته او څه اثر یې کړی دی. دغه ویډیو به ستاسو د عربۍ سفر د همیشه لپاره بدل کړي، نو لہذا دا ویډیو تر آخره پورې لازما وګورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. په نن درس کې چې مونږ کوم 8 قسمه کنټرولر اقسام او الفاظ وایو د هغې نوم دی اسماء عامله او دا 8 دي. اول اسم شرط، دوهم اسم فعل، دریم اسم تفضیل، څلورم اسم فاعل، پنځم اسم مفعول، شپږم صفت مشبه، اووم مصدر، اتم مضاف. اوس راځئ د دې هر یو ځان له تفصیل وایو. خو اول په دې خبره باندې ځان پوه کړئ چې اسماء عامله څه ته ویلی کیږي. ګورئ د اسماء عاملو څخه مراد هغه اسمونه دي چې هغه څه نه څه عمل او اثر په بل یو لفظ کې کوي. نو په دې اسماء عاملو کې اولنی قسم دی اسم شرط. د اسم شرط لپاره 14 الفاظ راځي، یا داسې هم ویلی شئ چې اسم شرط 14 دانی دي. د هغو څخه اولنی دی من، دوهم دی ما، دریم دی اینا، څلورم دی متا، پنځم دی ایون، شپږم دی انا، اووم دی مهما، اتم دی ازما، نهم دی حیثما، لسم دی کیفما، یولسم دی ایانا، دولسم دی اینما، دیارلسم دی از. د دې الفاظو کار دا دی چې دا په 2 جملو باندې داخلیږي. که بیا دغه دواړه جملې فعل مضارع وي نو دې دواړو ته بیا دغه الفاظ جزم ورکوي.
په مثال کې د قرآن کریم دی آیات کریمه ته وګورئ من یعمل سوءا یجز به. په دې آیات کریمه کې من اسم شرط دی او دا په دوه جملو باندې داخل دی، یو یعمل دی او دوهمه جمله یجزا ده او دا دواړه فعل مضارع دي. نو دې دواړو ته من جزم ورکوي او جزم یې ورکړی دی. یعمل باندې خو جزم ظاهرا ذکر دی او د یجزا د آخر نه د من اسم شد د وجې نه الف غورځېدلی دی. یجزا په اصل کې یجزا و، په آخر کې الف و، نو هغه الف د من اسم شرط د وجې نه وغورځېدلو. او د اسماء عامله څخه دوهم قسم دی زمونږ سره اسم فعل. او اسم فعل د هغه اسم دی چې وي خو اسم خو معنای د فعل کیږي. بیا که د دې معنا د فعل ماضي کېدله، یعنی د فعل ماضي په معنا یو اسم و، نو دې ته بیا اسم فعل به معنا فعل ماضي ویل کیږي. که د فعل مضارع په معنا وي نو بیا دې ته اسم فعل به معنا فعل مضارع ویل کیږي. او که دا بیا د امر په معنا وي نو بیا دې ته اسم فعل به معنا فعل امر ویل کیږي. چې د ماضي په معنا وي لکه هیهاته، دا لفظ په قرآن کریم کې راغلی دی. دغه شان شتانه، سرعانه او د فعل مضارع په معنا دغه الفاظ راځي، مثلا افن، وی، قط وغیره. او د امر په معنا باندې دا الفاظ راځي، مثلا رویدا، بلها، دونکا، علیکا، حیهل، هلم، آمین، صح، مه، ها وغیره. اسم فعل دا د خپل فعل په شان عمل کوي، یعنی فاعل طرفه او باقی منصوبات وغیره ته نسب ورکوي. دریم قسم د اسماء عامله څخه اسم تبذیل دی. مذکر اسم تبذیل په دې وزنونو راځي: افعلو، افعلان، افعلون، افاعلو. او اسم تبذیل مؤنث په دې وزنونو راځي: فعلا، فعلیان، فعلیات، فعالون. په اسم تبذیل کې د بل یو شي په نسبت معنا د فاعلیت یعنی معنا د کارکون کی زیاته وي، لکه عمر اکبر من زید. عمر په نسبت د زید لوی دی. د اسم تبذیل د استعمالولو درې طریقې دي. اول، یا به په د باندې الف لام داخل وي، لکه الرجل الافضل. دلته په الافضل باندې چې اسم تبذیل د الف لام داخل دی. یا به مضاف وي، لکه افضل القوم، یعنی دا اسم تبذیل به بل لفظ ته مضاف اضافت به شوی وي، لکه افضل القوم کې افضل اسم تبذیل د اضافت قوم ته شوی. دریم، یا به د من سره استعمال وي، یعنی د دې اسم تبذیل نه چې دی وروستو چې دی دا به څه راغلی وي؟ من راغلی وي، لکه زید افضل من عمرو. څلورم قسم د اسماء عامله څخه اسم فاعل دی. پنځم قسم اسم مفعول دی او شپږم قسم صفت مشبه دی. که د یو لفظ معنا ورکوونکی، مثلا تلونکی، وهونکی، خوړونکی وغیره، یعنی د یو لفظ په معنا کې معنا د کوونکی په پښتو کې راتله، نو دغه لفظ ته اسم فاعل ویل کیږي، یعنی کوونکی لفظ پکې راتللو د یو لفظ په معنا کې. که د یو لفظ معنا وکړی شوی، مثلا خوړلی شوی، وهلی شوی وغیره، نو دې ته اسم مفعول ویل کیږي، یعنی شوی لفظ پکې راتللو د پښتو په ترجمه او د پښتو په معنا کې، نو بیا دې ته اسم مفعول ویل کیږي. او د صفت مشبه ترجمه هم د اسم فاعل په شان کیږي، خو د صفت مشبه مطلب دا وي چې دا صفت په دې کې په مستقلې طریقې سره موجود دی. مثلا یو شخص اوس مونځ کوي او یو شخص مونځګزار دی، یعنی د مونځ کولو عادت یې دی، نو اوس مونځ کوونکی دا اسم فاعل دی او مونځګزار دا صفت مشبه دی په پښتو کې. همدغه شان تاسو په عربی کې هم کتلی شئ.
او دا د خپل فعل په شان عمل کوي، یعنی فاعل ته رفع او باقی منصوباتو ته نصب ورکوي. اسم مفعول هم خپل فاعل ته رفع ورکوي، لیکن د دې فاعل ته په حقیقت کې نائب فاعل ویل کیږي. خو د دې درې واړو د عمل کولو لپاره بعضې شرطونه دي، نو هغه شرطونه زه تاسو ته لږ اسانه کومه. نو د دې درې واړو د عمل دوه صورتونه جوړیږي. اول صورت دا دی که په دو باندې الف لام داخل و نو دا بیا بغیر د کوم شرط څخه عمل کوي. دویم صورت دا دی چې په دو باندې الف لام داخل نه وي نو بیا په دې صورت کې د دې د عمل کولو لپاره دوه شرطونه دي. اول په دو کې د حال یا استقبال معنا وي، یعنی په دې دا کم مصیغه چې د اسم فاعل ده دا په معنا د حال وي یا صفت مشبه په معنا د حال وي یا چې د اسم مفعول په معنا د حال وي یا په معنا د استقبال وي. درې واړه په دې دوه زمانو کې به د یوې په معنا وي، یا په معنا د حال وي یا په معنا د استقبال به وي. اول شرط دا دی، دا هم پکې موجودي. دوهم شرط دا وروسته چې کوم دی په دو کې به هم یو موجودي. دوهم شرط د دو څخه مخکې د شپږ شیانو څخه یو شی ذکر وي، هغه شپږ شیان دا دي: اول مبتدا، دوهم موصوف، دریم ذوالحال، څلورم حرف نفي، پنځم حرف استفهام، شپږم حرف ندا. د مبتدا مخکې راتللو مطلب دا دی چې د دې څخه مخکې مبتدا وي او دا ورته خبر وي، یعنی دا اسم فاعل یا اسم مفعول یا صفت مشبه په دو کې چې هر یو راغلی وي دا د هغې مبتدا دپاره څه جوړیږي؟ خبر جوړیږي. او د دو څخه مخکې د موصوف کېدلو مطلب دا دی چې مخکې موصوف وي او دا ورته صفت وي. او د ذوالحال د مخکې کېدلو مطلب دا دی چې مخکې ذوالحال او دا ورته حال جوړیږي. یا د دې څخه مخکې حرف نفي وي یا حمزه د استفهام راغلی وي او یا حرف ندا راغلی وي. د اسماء عامله څخه اووم قسم دی مصدر، لکه او اطعام فی یوم ذی مسغبه یتیما. په دې آیات کریمه کې چې دا لفظ یتیما منصوب دی، دا د اطعام مصدر د وجې نه منصوب دی. او مصدر دا هم د خپل فعل عمل کوي. او د مصدر د پیژندلو طریقه دا ده چې د مصدر ترجمه کله په پښتو کې کولی شي، نو د پښتو په ترجمه کې په آخر کې لام راځي، لکه خوړل، تلل، وهل وغیره. دا ټول مصدرونه دي او د دې ټولو په آخر کې چې دی لام ذکر دی. اتم قسم د اسماء عامله څخه مضاف دی. د کوم لفظ چې اضافت یا نسبت بل لفظ ته شوی وي هغې ته مضاف ویل کیږي، او کوم لفظ ته چې اضافت کیږي نو هغه همیشه لپاره مجرور وي، او دغه مجرور لفظ ته مضاف الیه ویل کیږي، لکه رب العالمین. په دې آیات کې د رب اضافت العالمین ته شوی، نو رب مضاف دی او العالمین مضاف الیه دی او مجرور دی. او العالمین د لفظ رب د وجې نه مجرور ګرځېدلی دی، نو مضاف همیشه لپاره خپل مضاف الیه مجرور ګرځوي.